السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم پوښتنه کړې ده چې که یو ښځه خاوند نه یې خوښ، پر طبیعت یې نه یې جوړ، اولادونه ځینې لري، نو د خاوند که ښځه نه یې خوښه خو بله به وکړي، طلاق به کړي، نو ښځه به څه وکړي؟ نو یا ښځې ته پر دې باندې چې صبر وکړي، الله ثواب ورکوي که نه ورکوي. محترمه ده جناب محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی، یو صحابي وایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره ناست یو ښځه راغله، لڅه وه، رازغلې فشق ذلک علی نبي صلی الله علیه وسلم مبارک وغمض عینیه. رسول الله اسلام باندې ډېر اثر وکړي، ډېره ګرانه پر پرېوته او سترګې پټې کړي. فقام الیها رجل، یو سړی ور ولاړ شو د دې قوم له مابین څخه، پر دې یې پټو واچاوه. وضمها الیه، بیا صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وویل موږ ګمان کوو چې دا به د ده ښځه وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او صحابه کرامو ته وویل چې الله جل جلاله پر ښځه باندې غیرت فرض کړی ده چې صبر د میړه پر تکالیفو باندې وکړي. والجهاد علی الرجال، او جهاد بیا پر نارینه‌و باندې الله فرض کړی ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فمن صبر منهن ایمانا و احتسابا، که دی د ښځو څخه دی صبر وکړي د میړه پر تکالیفو باندې، کان لها مثل اجر شهداء، دې لره به مزدوري او اجر د شهیدانو وي. شهید هغه څوک دی چې د الله جل جلاله په حضور کې به خپلې وینې په لاس کې نیولي چې یا ربه ستا پر دین باندې مې د بدن څخه دغه وینې ورکړي دي، الله بې حساب او بې کتابه جنت ته بوسي. حدیث رقم 1040 جلد 10 صفحه 106 معجم کبیر د امام طبراني رحمت الله علیه مبارک روایت کړی ده. نو دغه ښځه که پر خاوند باندې صبر وکړي، الله جل جلاله به د شهداو مقام ورکړي او الله به یې وبخښي. او هغه خاوندان چې پر ښځو باندې ظلمونه کوي، هغه بیا الله جل جلاله ته په ورځ قیامت حساب ورکړي. زموږ دا ژوند دا یقین دی او دا مو باور دی چې دا ژوند دی، بل ژوند باندې باور موږ نه لرو. که مو درلودی بیا به دا ډول ظلمونه او دا ډول د شریعت څخه خلاف کارونه به د انسانانو نه کول. دا زموږ ماحول، زموږ جامعه او خصوصا د پښتانه چې دا د الله په عذاب باندې مبتلا دي، نو په آخرت کې به هم دا ډول ستړي لکه په دنیا کې چې ستړي یو. دا نن زه په سفر باندې وم، چا زنګ راته ووهه، و کشر ورور مې دی، زما ورېندار باندې موټ ګرځولی دی، هغه اوبه راخي، دا د بل ورور مې لیدلی دی. نو ښځه یې ډېره ووهله، د پلار کلی پسې واستله. هغه کشر ورور مې سعودي ته وتښتېدی. اوس دی وایي زه دا ورور وژنمه، ولې زما په ښځه باندې لاس اړولی او بازۍ ورسره کولې. او دی به دې ښځې ته وایي چې تا به نور څونه بد چمن ورسره کړي چې دا زه پر حملو درلم. دا قسمونه کوي چې زما اوبه راخستې، دا ستا ورور کشر و، کوچنی رالوی سوی دی، د 3 کلو څخه زما په کور کې رالوی سوی دی، او دا چې اوس ده لاس راواچوه دا خو زما جرم نه دی، خو د ده جرم و. نو دی ما ته په ټلیفون کې وایي چې له سعودي څخه مې هغه کشر ورور ته زما ورور ته زنګ ویي، وایي په ښځه کې هېڅ عیب نشته، ښځه معصومه ده، پاکه ده، پر ما شیطان غلبه وکوله، زه په ځان نه یم پوهېدلی چې پر دې باندې مې لاس واچوه، نور مې نه زنا ورسره کړې ده، دغه حملې وي چې ته پر رالې. نو په ښځه کار مه لره، ما که وژنې که مې ویې چې زه درسم هر څه چې راسره کوې. ده خو ښځه وایي داسې وویله چې اوس هغه اعصابي تکلیف ورته رسېدلی ده. نو د ماته مولوي صاحب دا اوس شرعاً څه وکړو؟ ما نو یا دې طلاقه کړي چې هغه ولاړه شي بل میړه وکړي، او چې نه یې طلاقوي او هم یې د پلار کره کښېنولي یي، دا ظلم ورسره کوي، دا خو حرام کار دی، دا خو ظلم دی. ایمان صاحب رحمت الله علیه مبارک وایي 3 شیان د ایمان د زوال اسباب دي چې د سړي څخه ایمان ځي، یعنې سړی کافر تر دنیا ځي. الله دې مو وساتي. دا دونه تکلیفونه چې موږ کوو، روژې نسو،
لمونځونه کوو، ستړیا وي پر ځانګالو خلک حجونه کوي، زکاتونه ورکوي، خو ټول د الله دپاره یې کوو چې دا ایمان یوسو هلته الله ته ورسو جنت راکړي. نو چې همدلته ستړي هم ایمان پر اهلته ځکه نن شیطان راسیوسي دا څومره والهم برم بدنامه. نو ظلم هغه سبب د اسبابو څخه دی چې د انسان ایمان په کفر بدلي. الله دې مو وساتي. نو ما پر دا خپلو ښځو ظلمونه کوئ، رحم و شفقت پر دې ښځو باندې وکړي. الله به پر تاسو باندې رحم وکړي. الله به پر تاسو باندې رحم وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي زه خیر یم په اهل کې، زه له اهل سره ښه کوم، رحم و شفقت ورباندې کوم. نو که څوک زما وایي زما پر قدم باندې قدم ږدي، نو هغه دې هم پر خپلو ښځو باندې شفقت وکړي، پر خپلو ښځو دې رحم وکړي. نو محترم دغه ښځه چې مېړه یې نه دی خوښ، دا د انسان طبیعت دی. د نارینه یو قسم ښځه په طبیعت کې برابر وي چې دا باید زما زوجه وای، دا زما ښځه وای. د ښځې بیا بل قسم طبیعت چې دا ډول زما خاوند وای. نو چې هغه خلاف المفروض سي، هغه چې د فرض کړي هغه ډول نه وي، نو که بیا نارینه د ښځې پر باندې صبر وکړي او که ښځه پر نارینه صبر وکړي پر خپل خاوند باندې، په دې کې الله جل جلاله ډېر ثوابونه ورکړي. الله جل جلاله ډېر نعمتونه په جنت کې ورکړي. الله جل جلاله به په ورځ د قیامت دغه خلک چې صبر یې کړي هغه به داسې ونازوي چې نور خلک به ورته حریان شي. دا څومره ناز دی، څومره قدر دی.